هلو السلام علیکم. مونږ راغلی یو پښتون رور مرګري خاصه او دینه بعد پښتو څه خبرې اورو او سبته تاسو کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرو خیر؟ بس شکر الحمدلله. ډیره مننه تاسو چې تاسو رااله یو ماشاءالله مونږ ډیر پتا خوشاله شولو چې په یو جهان مننه. د کم ځای؟ زه د بنو. ها نامم څه ده؟ نوید بھائی د پښتو دا زمونږ چینل چې کوم دی د دې نوم دی پام. نو پام مطلب درته پته شته؟ او پام غلطه وای چې پام غلط کا یا پام خطا کا یا مطلب پام دې ته وای چې ته په یو شی باندې مشغول شي. بس نو زما خو د استاسو پروګرام کې دا میسج د خلکو ته چې بای په خپل وړو باندې په بچیو باندې سبق وای تعلیمونه وکای مخه ته چې کوم حالات را روان دي دا انپړ سړی په دې کې ډېر مشکلات باندې وي کنه ځکه چې کمپیوټرایز زمانہ راغله نو د لپاره تعلیم ډېر ضروری دی کنه چې موږ ټول چې څومره موږ خپل ملک والے خلک چې دا ټول په خپل بچو باندې چې 100% کوشش وکړو چې تعلیم پیو کو چې دا به تعلیم غټ نشي لکه وزو ګوره خپل ځوان الګي مخه ما تعلیم نشتا نو زما مثال لړون دی نو چې دا منګه دا نور معاشره چې دا چې منګ تعلیم یافته راغټه کو چې دا زمونږ په شانتي داسې پاتې نه راشي. بابا زمونږ دا پروګرام چې کوم دی او د دې چینل نوم دی پام انو د دې پام په باره کې به راته څه وایي چې د دې مطلب څه دی؟ نو دغه اوس موږ ته نه دی مطلب به تاسو ته معلوم وي. نو نه دا د پښتو یو انټرویو دا کوي کنه خلک یو خبر دی کوي لکه خبر وایي یا انټرویو وایي دا کوي نه دا خلکو ته خبر ورکوي خلک راټولوي یو دی کوي نه د پام خلک وایي پام راته وکړه پام راته وکړه دغه ماته که یو ټپه دې راته وکړه سوال خو دې راته ټپه اوس څه ووایم دغه وایي چې کیا پکا وای زما پتا پته رنگ دلچا تبیم ناندان د زیړی دارو کوینا د رنگ تور چواړی دا قدم د ضرور پوک دی رندور کلم. پام په باره کې راته څه وایي چې د دې مطلب څه دی؟ پام خو دی چې ګوره ورته څنګه چې خلک وایي پام راته وکړه پام راته وکړه. نو زمونږ پښتنو لم پکار دی چې دې طرف ته پام وکړي چې موږ له کم سے کم پښتو راځي. بالکل پښتو ویل راځي. بالکل دا خو زموږ زما په کراچۍ کې 50 کاله نوکري وشوه په خپله خټکه ژبه مې نه پرېښودله هغه مې نوره مې خپله پښتو نه پرېږدم. بالکل ټي باندې چینل هم پښتو ګورم ګانې پښتو ګورم ټول. ماشاءالله به بیا خو به ډېر خوند وکړي تاسو سره. او که موږ وو چې چاته وو چې درخواست دی تا ته نو په پښتو کې به څنګه وو؟ خواست مې دی او بابا چې جرګه به وه خلک به راغونډېدل نو هغې غونډېدلو ته به یې څه وي؟ لکه مخکې چې جرګه کې ده نه چرجام یې کوي مثل لکه موږ خټکې ژبې کې ورته چې راجام یې کوي خلک راجام یې کوي څوک چې غونډې کوي. د پام مطلب چې کوم دی کنه د خیال مطلب څه خیال کول یو شي ته کتل لکه پام کو خیال کوه دا د سواتۍ ژبه د مشق راځي دا د فهم کوه او په خوا کې خیال دی راځي کنه د ګلنار بیګم یو غانا وای کنه هغه به فهم کول علي د وطن کې بدانه شته د شو ډېر برسه غانې ویلستان کې خپل کلچر زموږ نشته او چې چرته سبل یو سګورو کنه د وختو یو کاغه د سټایل په کپړو کې هر څه چومي پښتون لا به خپل سټایل نه دی پرېخي هغه کمیس پرتګا غوندي او په سر ټوپای ساتي لکه خپل یو کلچر دی. نور د خلکو ته ګور کې چا کلچر هم نشته اوس ته پنجابي د ګور هغه دغه کلچر کوي د یورپ کلچر شروع کړ دی خپل پرېخي دی نو دا یو جوکر ملک ته زموږه د دې پته نه لګي. د دې پام په حواله کې کسه ټپم راته وکړه څه غانم راته وای رسول الله یاد نه ده ټپم په نشم کوله و دومره ورته وي د پښتو شاعرانو په باره کې کوم راته څه شاعران چې کوم دي کنه پخوانی شاعران چې پخوانی شاعري چې کوم هغه کې هر یو لفظ کې کوم یو خاص مطلب اوس ور سي برمن کړ دی کنه پخوانی شاعران چې کوم هغه کې هر څه یو دغه دی یو هغه کې خپل یو مطلب لکه اوس یو دغه ده وی خولي وفا کوي دا خولي جفا کی وفا نه پیژني ځکه چې درد د جفا نه پیژني د دې ډېر څه مطلب دی که په دې من لغون ځان پوهې کنه چې هر مالدار سړی چې کوم د غربت احساس نه چې غریب څه شي دی اوس مالدار دغه هر څه سہولت موجود دی نو هغه د غریب په مخ کې دا سوچ نه کوي چې دا ګوره دا سړی چې کوم دی کنه د غریب د څه تکلیف